الله الرحمن الرحیم. دا ابراهیم علیه السلام کور سره نږدې جومات جوړ شوی او دا هغه ځای دی چې دلته 4000 کاله مخکې ابراهیم علیه السلام د توحید غږ پورته کړی او بوتان یې مات کړي او ابراهیم علیه السلام چې دی د نمرود سره دلته مقابله شوې. هغه د غره د پاسه دوه منارې چې ښکاري دا هغه منارې دي چې دې ځای ابراهیم علیه السلام منځني باندې غورځولی او لاندې هغه ډنډ کې هغه وخت خو به ډنډ نه و خو بیا الله پاک هغه ځای کې اوبه ویستې دي او هغه ځای بردن و سلاما کړی دی یخ کړی دی ابراهیم علیه السلام باندې. ابراهیم علیه السلام نن 4000 کاله مخکې تېر شوی چې دې ځای ابراهیم علیه السلام مصر نه فلسطین ته تللی دی او بیا یوه بیبي چې ده هغه مکې مکرمې ته وړې وه چې هغه د اسماعیل علیه السلام مور وه او دا هغه ښځه وه چې ابراهیم علیه السلام مشره ښځې سارا بیبي ته د مصر فرعون په تحفه کې ورکړې وه. نو دا بیا ابراهیم علیه السلام ته هغې ورکړه په ډالۍ کې او ابراهیم علیه السلام ته د نکاح اجازه هم ورکړه. ابراهیم علیه السلام هغه بیا نکاح کړه د هغې نه الله اسماعیل پیدا کړ او مشره بیبي چې وه سارا بیبي هغې نه چې دی الله پاک اسحاق پیدا کړ او درېیمه بیبي چې وه د ابراهیم علیه السلام قطوره بیبي وه د هغې نه مدیان پیدا کړ او دغه ښار دغه ځای هغه وخت کې چې دی مشهور و د اور په ښار باندې اور او بیا د دې نومونه چې دی وخت په وخت سره تبدیل شوي هغه شوي اوس ورته اروپا وایي. دا نوم کې باندې مصطفی کمال اتاتورک ایښی و اروپا یعنی د معزز او محترمو خلکو وطن او د معزز او محترمو خلکو ځای نو اوس دې ته اروپا وایي. او دلته د عثماني خلافت کې د ابراهیم علیه السلام د هغه د پیدایش کوټه کوم کوټه کې چې اوسېده د هغه کور د کور سره جومات دا ټول یې محفوظ کړي دي او ساتلي دي. الله دې ورته اجر ورکړي. صلی الله علی النبی. دا منارې شیخ صاحب کوم یوې؟ هغه منارې دي افاس کې دي. هغې ځای نه په منځني کې کور کړی ابراهیم علیه السلام او لاندې اور ته غورځولی. صحیح. Thank you.